که مو دا پیغام نه واورېدی ډېر غټ تاوان به وکړي. نن سبا د ساده مسلمانانو ژوند ته به سوی د همیشه لپاره په مشکلاتو کې راغلی. نو یو خواست درته کومه چې تاسې به دا پیغام د الله د رضا په خاطر باندې ضرور د سره شیر کوئ. په دې خاطر باندې نه چې زما ویډیو مخته ولاړ شي. دا یو ډېر لازمي پیغام دی. په دې وجه درته وایم ځکه چې نن سبا په واتساپ کې یا په میسنجر کې د فیسبوک د لارې یو څوک ستا نمبر راواخلي په دې ګروپ کې واچوي، تا په دې ګروپ کې شامله کړي. بیا په دې ګروپ کې یو څوک د نبی اسلام ګستاخي وکړي یا د قرآن د الله او د اسلام خلاف ګستاخي وکړي او بیا دا بل یو څوک داسې پیغام ورکوي چې ګوره مسلمانانو دغه سړي د نبی اسلام ګستاخي وکړله، د قرآن ګستاخي وکړله، تاسې به داسې کوئ چې دا به مخ ته شیر کوئ. دا ډېر زیات درسره شیر کړي چې دا سړی ګرفتاره سي، دا سړی ونیول سي. نو بیا ساده مسلمانان چې دي دا ګستاخي چې شوې ده دا مخ ته شیر کوي، ګروپونه کې شیر کوي، پر فیسبوک باندې شیر کوي. نو د دې پوره مکمله ریکارډینګ سوی وي. د دې ریکارډ بیا د نور خلک راواخلي دا د اسلام دشمنان او بیا پر میډیا باندې ورکړي چې فلانکی د فلانکي زوی هغه د واتساپ په ګروپ کې د نبی اسلام ګستاخي شیر کړې ده، په فیسبوک کې د نبی اسلام ګستاخي شیر کړې ده. نو بیا د حکومت ته اطلاع ورکول سي، حکومت راځي بیا به تا نیسي، بیا چې ته ثابتوي، بیا چې ته د خبرې کوې. اول خو که چیرې د عوامو په لاس باندې ته ورغلې عوام به تا ووژني، خو لیکن ډېر زیات احتیاط کول پکار دی. څه به کوې چې کله داسې واتساپ ګروپ کې ته شامله سولې، چا ور واچولې دې ګروپ ته، که چیرې په دې کې د ګستاخي یو پوسټ یا یو تصویر ته ووینې نو هیڅ چاته هم دغه تصویر دغه پوسټ مه استوه، مه شیر کوه. د ګروپ څخه فورا ځان باسه او نور هیڅ هم مه کوه او دې باره کې هیڅ چاته هم مه وایه، ځکه داسې ډېر کیسونه راغلي دي. ملایان علما یې چې دي هغه په دې حالت کې ګرفتاره کړي دي، پساو کړي دي او هغه اوس په جیلونو کې دي او په ډېر مشکلاتو کې دي.